دوه خواږه ملګري. یو عرب کیسه کوي او وایي په یوه کلي کې دوه ملګري وو. دواړه ګزاره حاله ژوند کوو او ډېر سره ګران وو. یو وخت کې د یو ملګري مور ناروغه شوه. ځوان چې کله خپله مور ډاکټر ته یوړه نو هغه د 600 ریالو درمل ورته ولیکل. ځوان چې خپل جیب ولټوه دومره پیسې له ده سره نه وې چې د ناروغې مور لپاره درمل پرې واخلي. ځوان ډېر خفه شو او فکر یې وکړ چې له یوې خوا مې مور سخته ناروغه ده او له بلې خوا دومره پیسې را سره نشته او خپلې مور ته یې هم نه شوای ویلی چې ستا د درملو لپاره پیسې نه لرم. آخره مجبور شو او نیت یې وکړ چې له خپل ملګري څخه یې وغواړي. هماغه و خپل ملګري ته یې تلیفون وکړ او د خپلې ناروغې مور د درملو لپاره یې پیسې ترې وغوښتې. هغه ملګري یې په ځواب کې وویل سمه ده له مازدیګر وروسته به سره ووینو او پیسې به درکړم. ځوان خپلې مور ته خفه او اندېښمن و او د مازدیګر انتظار یې کوه چې ملګری به ورته روپۍ راوړي او دا به د خپلې مور لپاره درمل پرې واخلي. بالاخره مازدیګر شو. ځوان خپل ملګري ته زنګ ووهه خو د هغه موبایل بند و. ځوان څو ځله کوشش وکړ خو د خپل ملګري موبایل یې بند و. ځوان له خپل ملګري نه ډېر زیات خفه او ورته په غوسه شو چې هلته یې وعده راکړه چې روپۍ دروړم اوس یې موبایل بند دی. مګر دومره ځواب خو به یې راکړی وای چې روپۍ نه درکوم خو د موبایل ولې بند کړی دی. ځوان په همدې حال کې بیا خپل ملګري ته زنګ ووهه خو د هغه موبایل بند و. ځوان د ناروغې مور سر ته په انتظار ناست و. ماښام ناوخته شو. ملګری یې راغی. ځوان چې کله سترګې پرې ولګېدې له ستړې مشې مخکې یې سختې او ترخې خبرې ورته وکړې او ورته ویې ویل روپۍ چې دې نه شوای راکولی نو موبایل دې ولې بند کړی و. هغه ملګري یې په مسکا جیب ته لاس کړ او 600 ریاله یې ورته ونیول. ځوان په حیرانتیا ترې وپوښتل موبایل دې ولې نه ځوابوه. هغه ملګري یې په ځواب کې داسې وویل زه بازار ته لاړم نورې پیسې خو را سره نه وې چې تا ته یې ستا د مور د درملو لپاره درکړم نو د همدې لپاره مې خپل موبایل خرڅ کړ ځکه مې موبایل بند و. ښه ملګری مو په سختو حالاتو کې یوازې نه پرېږدي. ښه ملګری مو راز ساتي. هغوی هغه پټې خبرې چې تاسو ورته کړي نورو ته یې نه کوي. ښه ملګری مو هیڅکله د نورو په وړاندې نه سپکوي بلکې د نورو په وړاندې مو ستاینه کوي. ښه ملګری مو په تېروتنه او بدیو سترګې پټوي. ښه ملګری مو له نیکو کارونو څخه مننه کوي. ښه ملګری مو د الله تعالی نافرماني ته یعنې د ګناه کارو ته نه هڅوي بلکې د هغو کارونه مو منع کوي.